چې کله د آقا علیه السلام د نوم تذکره وشي درود ویل پکار دی او دا شان چې کله مؤذن اذان وکي نو جواب ورکول پکار دی. نو دوستانو څلور کارونه داسې دي چې د هغې د وجه نه انسان د نیکبختۍ نه محرومیږي، بلکې دی د دغه کارونو د اختیارونو د نه وجې نه بدبخته ګرځي. لومبی کار پکې دا دی چې کله د نبی سلام مبارک ذکر وشي او دی په هغې باندې درودونه ووایي نو دا انسان بدبخته دی. او دویم دا چې کله یو انسان د مؤذن آواز ووري او د مؤذن اذان ووري او دی د مؤذن د اذان جواب ورنکړي نو دا انسان هم بدبخته دی. او دریم چې کله یو انسان نه ته د یو خیر په کار کې مدد طلب کی چې راشه لکه د پلانکی انسان سره ښېګړه کو او دغه دیوال وغیره خراب شوی دی هغه ټیک کو یا جمعات کې څه کار کو مدرسه کې څه کار کو یا بل رفاعي کار دی او په دغه کې ته مدد طلب کی او د تا سره تعاون وکړي او دا انسان بدبخته دی. او څلورم دا دی چې یو انسان نه د خپل ځان لپاره او نه د بقایا مؤمنان لپاره د مانځه نه پس دوا غواړي بلکې چې څنګه موضوع کې ډایرکټ روان شي نو دا انسان هم بدبخته دی. نو دوستانو مشرانو چې کله د آقا علیه السلام د نوم تذکره وشي درود ویل پکار دی او دا شان چې کله مؤذن اذان وکړي نو جواب ورکول پکار دی او دا شان چې کله په یو نیک کار کې مونږ مدد طلب شي نو دا هغه مدد کول پکار دی هغه نیک کار کول پکار دی او دا شانتي د خپل ځان لپاره او مکمل مؤمنانو لپاره د خیر دوا غوښتل پکار دی.